خوږو لیدونکو، نن درته د هغه ښځو حال وایو چې وسلوالو ته په لاس ورغلي وي. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. ریس په 1991 کال پاکستان کې د کډوالو کیمپ کې زیږېدلی. مور او پلار یې عراقي کردان دي. ریس ته په کوچنیوالي کې د خپلې کورنۍ غړو، ګاونډیانو او ملګرو د صدام حسین د واکمنۍ د مهال ترخې کیسې کړي چې څنګه یې ژوندونه تباه شول. کله چې ریز 2 کلنه شوه له خپلې کورنۍ سره نیوزیلینډ ته ولاړه. تیر کال د هاروارډ پوهنتون د حقوقو له پوهنځي فارغه شوه. دا وایي چاپیریال کې مې پر برابرښت، عدالت او انساني حقونو ته ډیر اهمیت ورکړ. سیستم مو وګاله. مخکې له دې چې د بشري حقونو په معنا پوه شم ډیر تریخ ژوند مې تیر کړ. دا وایي بندیانې ښځې باید په یاد کړي چې څو ځله خرڅې شوي او هغه ځایونه ور په زړه کړي چې دوی پکې بندیانې شوي دي. د تښتونې او جنسي تیري د ګواهیو ثبوتونه هم وړاندې کړي. د اسلامي دولت سرغړونکي جنګیالي هم باید وپیژني. ریز وایي داعشیانو ښځې له سړو جلا کړې، بیا یې بوډاګان له ځوانانو بیل کړل. لامل یې دا و چې د جنسي غلامانو په توګه د کم عمر نجونو قیمت د دوی په نظر لوړ و. د لوړ عمر ډیرې ښځې او سړي یې سملاسي اعدام کړل. ریز وایي دا جرمونه نه یوازې پر داعش جنګیالیو پورې تړلي بلکې په وینا یې د موصل ځینې عربان په تیره شتمن او نفوذ لرونکي کسان هم د یزیدي ښځو په پیر او پلور کې ښکېل وو.